بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم. عموما زموږ په معاشره کې موږ ګورو چې یو معمولی سفر وي، یو سړی په یو سفر باندې ځي، کاروبار دپاره، تبلیغ دپاره، عمرې دپاره، حج دپاره، جهاد دپاره، ان تر دې چې د پکنیک دپاره څوک په سفر باندې ځي، په سفر وځي، د هغه دپاره باقاعده تیاری کوي. کپړې د ځان سره اخلي، یو جوړه دوې، چې د یخ موسم د ځان سره جراب، کوټ او جرسی، گنجي او دغه رقم پنډ پټو د دغه انتظام کوي. روپۍ پیسې د ځان سره اخلي چې په لارې باندې د خوراک انتظام به کوم. د ځان سره چې اجتماعي سفر کوي، د ځان سره پلیټ، دسترخوان، لوټه، ګیلاس، د دې ټولو ان تر دې ټینټ، ترپال او د ناستې دپاره ټاټ، د دې ټولو انتظام کوي. لیکن حج دپاره، عمرې دپاره ځي، انتظامات کوي، د سفر دپاره اسباب جوړوي، د هغه دپاره تیاری کوي. لیکن یو غټ سفر د مسلمانانو په مخ کې روان دی چې هغه داسې سفر دی چې د هغه څه وروسته بیا واپسي نسته. حالانکه د حج سفر هغه واپسي لري، زیاده سے زیاده 40 ورځې، د عمرې سفر 15 ورځې، 18 ورځې، 28 میاشته برته واپسي لري، د تبلیغ سفر 4 میاشتې واپسي لري، دغه رقم د پکنیک سفر واپسی لري، برته سړی خپل کور ته راسي. لیکن د آخرت سفر بیا واپسی نه لري، هغه بیا ختمیږي نه. د آخرت سفر بیا انتها نه لري. د آخرت سفر چې یو وار سړی مسافر سو، بیا مسافر دی، بیا دنیا ته بیرته راتګ نشي کېدلی، ناممکن دی. د قبر سفر ډیر مشکلات لري، د میدان محشر سفر ډیر مشکلات لري. حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قبر هر ورځ په مسلمان آواز کې انسان زه د وحشت کوریم، تنهایی کوریم، اعمال کوریم، د تیارې کوریم، دلته اعمال راوړه، بیا به تا ته کارآمد وي. دلته نیک اعمال کار کوي، دلته پیسې، کرنسي، دولت، ځواني، قوت کار نه کوي، اعمال کار کوي. د هغه سفر چې نه ختمېدونکی دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د آخرت زندگی د دنیا په مقابل کې، د دنیا که د یو سړي 100 کاله عمر سي، د آخرت په مقابله کې 2 منټه، د 2 منټو دپاره موږ دا ټوله زندگی، ټول هغه آخرت سفر خرابوو. نو امید دا دی چې موږ د آخرت سفر تیاری وکړو. آخرت سفر د هغه څه چې بیا واپسي نسته، هغه سفر چې بیا روپۍ، پیسې، رشته داران یو شی کار نه کوي، صرف عمل. هغه سفر دپاره اوس لا تیاری وکړو، توبه وباسو، په کوم ګناهو چې لړلی یو، په کوم جرمونو کې چې ملوث یو، هغه جرمونو څخه الله دپاره معافي واخو. الله معاف میکه، مرګ نه دی معلوم. قرآن کې الله تعالی فرمایي وما تدري نفس، هیڅ نفس ته دا نه ده معلومه، ماذا تکسب غدا، چې سبا ورځ به دی څه کوي. وما تدري نفس، هیڅ نفس ته دا نه ده معلومه بأي ارض تموت، چې زما مرګ به په کم زمین باندې راځي، په کم ځای باندې راځي، په کم مځکه به راځي، څه ټیم به راځي، مرګ سبب به مې ټیش وي. په دې وجه عزیزانو، نبی علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه، هوښیار انسان هغه دی چې خپل ځان یې وپېژاندي، خپل ځان یې وپېژاندي، زه څومره دې دنیا ته راغلی یم، زما ګارنټي څو یو، وعامل لما بعد الموت، د مرګ بعد چې څنګه کومه زندگی روانه ده هغه دپاره عمل وکړي. الله رب العالمین دی د قیامت، د قبر او د دې سفر زموږ د آسانه کې، نیکبخته کې، خوشبخته کې، داسې سفر چې بیا واپسي نسته. الله مې دې دا سفر په خیر کې، الله دې د دې سفر دپاره تیاری کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.